وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فإس دين باندي حق دين باندي. وقالت النصارى واي نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فإس حق دين باندي. وهم يتلون الكتاب او حال دار چې دی لولي کتاب لرا يهود سره تورات و نصارى سره انجيل. كذلك مدق شانت قال الذين وإلو هاي كسان لا يعلمون شنپوي دل مثل قولهم پشاند ويناد دي. فالله پس الله پاک يحكمو فيصلبو کی بينهم ددي پمینس کی يوم القيامة پورز قیامت کی فيما فاغسك كانوا چودي فيه فايك يختلفون اختلاف كون کی. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم سوق دي دير لوی ظالم ممن دا اغا چانا منع چه منع کری مساجد الله جماعتنا دا الله ان یذکر ان دا دی خبرنا یذکر چه یاد دکڑیشی فیها پهاغی که اسمه نم دا غا پتوحید سرا. وسعا او کوشش کی فی خرابها پخرابولو پرانولو دا غی که اولائکم دا کسان ما کان لهم ندی مناسب دی دفار ان يدخلوها چه دی داخل شی جماعتنو تا الا مگر خائفین یریدن کی لهم دی دفار فی الدنیا پا دنیا کی خزیون رسوائی دا شرمندگی دا ولهم دی دفار فی الاخرتی فاخرت کی عذاب عظیم عذاب دی دلی شان والا. وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ پی اختیار کے مشرق و مغرب دے. فأينما تولون كم طرف تجتاس گرزوي یا کم طرف تجتاس اوڑی فثمن هلتا دے وجه الله مانا مخد الله يهود متشابهات وجه الله دا الله مخ یا وجه فمانا دا قبلی سرم نادی وجه الله مانا مخد الله دا الله قبلہ. ان الله بشک الله فاق واسع فراخ فضل والد عليم فيده پارس باندې. وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا دیوائی اتخذ الله نولد الله فاق ولدا زوی سبحانه پاک دی الله تعالی د زوینا. بل له ما في السماوات بلکه خاص داغه د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې كل له قانتون كل له طول هغتا قانتونا تابداری کون کی دی. بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانون دی او دزمکی دی. و اذا قضا امرا او ارکلا چی ارادو کی پیسلو کی امرن دی یو کار د موجودولو. و اذا قضا ارکلا چی ارادو کری امرن دی یو کار د موجودولو. فإنما بشك يقول اوای له هغه تكون وشا فيكون پس هغه وشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وقال الذين ويهغ كسان لا يعلمون شن پویگی لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كيز منصر الله پاک او تأتينا آية يولين راولي منتا آية نخ او معجزة او تأتينا يولي نرازي منتا آية نخ او معجزة. كذلك مدق شانت قال الذين وإلو هاي كسانو من قبلهم جمخ يددينو مثل قولهم پشاند ويناد دي تشابهت يو شانت شوي دي پزد كيو پكبر كي قلوبهم زرناد دي قد بينا الآيات فتحقيق سلام بيان كل آياتنا لقوم داي قوم دفار يوقنون يقين كوي. إنا أرسلناك يقين من لقلت بالحق دپارا د بیانولو د حق بشیرا زیر ورکونکې تابعدارو ته ونذیرا او ير ورکونکې مخالفینو ته. ولا تسألو او تا نه به تپوس نشي کېدلی عن اصحاب الجحیم په باره د دوزخیانو کې. ولن ترضى عنك اليهود
ولن ترضى او اچري نه خوشالي عن کستان اليهود يهوديان ولن نصارى او نصارى حتى تردي پوری تتبع چې ته تابعداریو کې ملتهم دا غیر طریقې او د دین قل تورته وایا ان هدى الله بشکا دین د الله پاک هدایت د الله پاک یعنی دین د الله پاک هو الهدى ام دا حق دین دی ولا ان اتبعتا کچرتا تا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو د دی بعد الذي رستاد هغنا جاءك چراغ لتا من العلم د علمنا مالک نشتر استاد فار من الله د الله د طرفنا من ولي سوق دوس ولا نصير نسوق بشكون کې الذين آتيناهم الكتاب الذين هاكسان آتيناهم الكتاب چې موږ ورکړل هغه ته کتاب یتلونه للی هغه لرا حق تلاوتی پلایق لستلو د هغه اولئکم دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب ومن یکفر سوج کفر کی به په دې کتاب باندې فاولئکم دا کسان هم الخاسرون هم دی تاوانیان دي یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي نعمت زما التي هغه انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم پتاسو وانی فضلتکم او بشک ما غوروال در کړی دی تاسو ته علی العالمین په خلقو د زمانې ستاسو واتقوا ویرګ یوما د هغې ورځې لا تجزي چې نه بشي د فکولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا هیڅ شی ولا يقبل منها او نه بشي قبلېدلی د دغې نفس نه عدل جرمانه او فدیه ولا تنفعها او نفع بنور كي دغي نفستا شفاعة سفارش ولا هم ينصرون او نبد دي سر مدد كي دليشي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى او أركلاش امتحانكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام باند ربه رب دهغا بكلمات پيوسو كارونو سرا كلمات نمراد دي كارونا فاتمهن پس پوره کړل هغه لرا پوره ادا کړل هغه قال اويل الله پاک انی بشکز جاعلک غرزون کم تعالی للناس د خلق د پاره اماما پیشوا قال اويل ابراهيم عليه الصلاه والسلام من ذريتي او د اولاد زمانہ یعنی امامان جوړ کی قال اويل الله پاک لا ينالون رسیږي عهدی لو الزما الظالمين ظالمان تا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت أركلاش منغا أغرزو البيت بيت الله مثابة زيد بيب راتلو دخلكو يزيد ثواب للناس دخلكو دپارا وأمنا أو زيد أمن واتخذوا أو تاسوني سي يعني جوړ کئ من مقام ابراهيم د زید و درېدلو د ابراهيم عليه السلام نا مصلى زید منزا وعهدنا او منغ حکم وکړو ابراهيم عليه السلام تو اسماعيل عليه السلام ته ان د دې خبرې طاهرا چې دواړه پاک کړی بیت یزما کور للطائفین د فار طواف کوونکو والعاکفین او د فار د اعتکاف کوونکو والرکع او د پاره د رکوع کوونکو السجود او د پاره د سجدي کوونکو واذ قال ابراهيم او کلا چې اویل ابراهيم عليه السلام رب اجعل ای زما رب ته وګرځې هذا دا بلدن خار امنا د امن والا ورزق او روزي ورکه اهله اوسیدونکو د هغه ته من الثمرات د غلو او د میوونه من هغه چاته آمن چې ایمان راوړی منهم د دین بالله فالله واليوم الاخر او پر درستنه باندې قال اويل الله فاك ومن كفر چا چې کفر وکړ فامتعه پس پیدي ورکم زه هغه ته یمزي ورکم هغه ته قليلا لګي ثم اضطره بیا به پزور بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد زيد ورغزيدلو واذ يرفع ابراهيم القواعد
او ارکلا چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام. ربنا ای زمونږ ربا تقبل منا تقبل کې زمونږ انك انت السميع العليم یقینا تی السميع قبلون کې العلیم پویا. ربنا ای زمونږ ربا وجعلنا منګه وګرځه مسلمین تابعدار همیشه لکستا د پاره ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امتا یو امت جماعت مسلمه لک تابعداری کوونکې لکستا د پاره و ارنا او وخه منتا مناسکنا طریقې د حج یا طریقې د بندګۍ زمون وتب علینا او مهربانی وکي فمون باندې انك انت التواب الرحیم یقینا تی توبه قبلون کې رحم کون کې. ربنا ای زمون غرب وبعث را ولېږي فیهم پدې کې رسولا پیغمبر منهم د دې د جنسنا یتلو چلولی علیهم پدې باندې آیاتک استا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکي دیتا القرآن والحکمت او د سنت ويزكيهم او پاکی دی لرا د غلطو عادات او اخلاقنا انك انت العزيز یقینا تی زورور الحکیم د حکمت والا ذات. ومن يرغب عن ملة ابراهيم ومن يرغب او مخناړی اعراض نکي عن ملة ابراهيم د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من مگر هغه څوک سفیها چې کم عقل کړي نفسه خپل ځان. ولقد اصطفیناه په تحقیق سره مونږ ورا کړی دی ابراهیم علیه السلام لره فی الدنیا په دنیا کې وانه یقینا دا ابراهیم علیه السلام چې دی فی الاخرة فآخرت کې لمن الصالحین خامخا د کامیابونه بوي. اذ قال له ربه ارکل چې اویل هغه ته رب د هغه اسلم همیشه اخلاص کوا. قال اویل ابراهیم علیه السلام اسلمتو ز اخلاص کوم لرب العالمین د پاره د رب د مخلوقاتو. ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب ووصى او وصیت کړو بها په دغه کلمې توحید سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو ته ویعقوب او یعقوب علیه السلام وصیت کړو یا بنی ای زامنو زما ان الله اصطفى بشک الله پاک غوړه کړی دی لکم الدین استاسو لپاره دین فلا تموتن تاسو ممری الا مگر وانتم په داسې حال کې چې تاسو یاستئ مسلمون مسلمانان. ام کنتم شهداء ام کنتم یا تاسو وی شهداء حاضر اذ حضر ارکلا چرانیز دیشو یعقوب علیہ السلام ته الموت مرگ علامات د مرگ. اذ قال لبنیه ارکل چې ویل خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدی تاسو به د چا بندگی کوئ زمانه رستو یعنی چې زمړ شم. قالو دی ویل نعبدو من با بندگی او عبادت بکو الهک استاد معبود و اله آبائک او د معبود د پلاران استا چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام اله واحدا معبود یو چې د ټول یو معبود دی. ونحن او منګ له خاص د الله تعالی د فارا مسلمون اخلاص کوونکیو. تلک امه دغه انبیاء امه یو جماعت یو ډلاوه قد خلت بتاخی سره تیرا شوی دا لها د هغې د فاره ما هغه څه دي کسبت چې څه کسب یې کړلی ولکم ستاسو لپاره ما هغه څه دي کسبتم چې تاسو څه کسب کړی وي ولا تسألون او تاسو نه تپوس نشي کېدلی عما د هغه څه په باره کې کانو چې و دی یعملون عمل کوونکي. وقالو دی وای کونو شیهودا یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدو نو لار به عمومی تاسې په سمه لار به شئ هدایت به مونده کوي. قل تورته ووایا بل ملت ابراهیم بلکې موږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا په داسې حال کې چې کلکو په توحید ابراهیم علیه السلام پوخ موحدو. وما کان من المشرکین نو د مشرکانو نه. قولو ووی آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله وما او په هغه څه باندې انزلا چې نازل کړی شوي دي الینا مونږ ته وما او په هغه څه باندې انزلا چې نازل کړی شوي دي
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إبراهيم عليه السلام تا أو إسحاق عليه السلام تا أو إسماعيل عليه السلام تا أو إسحاق عليه السلام تا أو يعقوب عليه السلام تا والأسباط أو أولاد دهغتا وما أو حغس أوتي ورك شويد موسى عليه السلام تا وعيسى أو عيسى عليه السلام تا وما أو حغس أوتي النبيون ورك شويد پیغمبران تا من ربهم لترفا درب دينا لا نفرق منغا فرق نكو جدا والنرا ولو بين أحد فمن إتشاكي منهم ددينا ونحن أو منغله خاز الله تعالى در مسلمون إخلاص كون كيو ده هميشه دفارا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کچرتا دی ایمان راوړو پشان د هغه چې ایمان راوړل تاسو به په هغه سره فقد اهتدوا فتاق سره دی په هدایت باندې شو وان تولوا کچرتا دی مخواړو فإنما هم يقينا ديدي في شقاق په دشمنی کې فسيكفيكهم الله زرد چې او بساتی تعالی الله پاک د دینا وهو السميع العليم د الله تعالی اوریدون کړي په دې په ارس باندې صبغت الله ځان رنگ کوي پرنګ د الله یا صبغت الله معنا قبول کوي رنگ د الله چې د الله دین دی ومن احسن السوق د ډیر خيستا من الله د الله نه صبغتن پرنګ ور کولو کې ونحن له عابدون ونحن او منغله خاص د هغه د فار عابدون عبادت کوونکی یو قل تورته وی او اتحاجوننا آیاتاسو جګړه کوي زمنګ سره فی الله د الله فتوحید کی وهو دغ الله تعالی ربنا زمنګ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا او زمنګ د فار اعمالنا بدل د عملونو زمنګ دا ولکم استاس فار اعمالکم بدل د عملونو استاسو دا ونحن او منغله خاص الله تعالی در مخلصون اخلاص كون كيو ام تقولون ان ابراهيم يقين ام تقولون ايات سوي چې بشکا ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل او اسماعيل عليه الصلاه والسلام واسحاق او اسحاق عليه السلام ويعقوب او يعقوب عليه الصلاه والسلام والاسباط او اولاد ددي كانوا هودا يهوديان او نصارى يا نصارى قلت ورتوا يا انتم يا تاس اعلم خبويغي ام الله او كالله ومن اظلم سوق دير لي ظالم ممن دهغ شانا كتما چ پټکړي شهادتن گواهی د حق علم د حق عنده چې د سره من الله د الله د طرفنا وما الله بغافل ند الله تعالی خبر د اغسنا عما د هغه سنا تعملون چې تاسو کوي تلك امه دغه وډلوا قد خلت پتاخ سره تیر شوی دا لها د هغه د فارا ما هغه سری کسبت چې کسب کړي دی ولکم ساسو د فارا ما هغه سری کسبتم چې تاسو څه کسب کړي دی ولا تسالون تاسو نو تپوس نشکی درې عما د هغه صف بارکی کانو شو دی عملون عمل کوونکی